له پلازمینې کابل شاوخوا 400 کیلومتره لرې ولسوالۍ د غزني ناوه، له دې هم شاوخوا 10 کیلومتره د زابل سرحد لوري ته ځو او د فیض آباد دغه کلي ته ورځو چې تر اوسه رسنۍ نه دي ورغلې. په دغه کلي کې له عجایبو ډک ژوند تېرېږي، خو دا چې څه ده همدا درته تصویرو. راسره اوسئ. له پلازمینې 400 کیلومتره لرې راغلي یو او د غزني له ناوې ولسوالۍ د زابل تر سرحدي کلیو ورځو او هلته د هېرې شویو افغانانو تېر او اوسنی ژوند تصویروو. له ولسوالۍ کیلومترونه لرې او هغه سیمه بېلګه راخلو چې لا رسنۍ څه چې تېر حکومت هم پکې کلونه شتون نه درلود. فیض آباد د غزني او زابل ترمنځ پرته سیمه ده چې له ښارونو لرې او په تیر کې اوسیدونکو یوازې ژوند کړی. د دغه سیمې په لومړي کلي کې تم کیږو او د تیر او اوسني ژوند په اړه یې پوښتو. ماخستن و تیارې رالې دلته پیاده کته کړي وو تواخه بیا نو هلته ځینې راته جګې کړي وې راوختلو رالو زموږ سرای ته نو بیا نور نو په کلي کې سره ورک وو دغه بمبار یې شروع کړو تیارې 14 شهیدان دغه د په قبرو کې پراته دي دا ټول د مخ کلیوال دي تواخه د مخ په کور کې 3 شپې وکړې نو زه هم دلته وم ته سهار پورې خو ټول کور د موږ وو دوی پر بامو باندې ګرځېدلو تیارې برسېره ګرځېدې بالا بمبار یې کړو سهار چې سو ته بیا موږ ته وویل چې تاسې ووځئ له دا سرایه موږ دلته ډېرې شپې کړو نو له ډېرو شپو بیا موږ کور ځینې وایسته یو زه یې نو نه پرېښوم عدالته وم سره دا شهیدان چې ښخول هم یې زه نه ورته راپرېښوم ورته بیا دورې حال وایه زه په کور کې وم دا شهیدان بیا نورو کلیوال یې دلته ښخ کړو دغه 3 شپې 14 خو دلته راوړو نور نو سره ورک شو نور طالبانو مطلب خپل انډیوالانو خواته سره یوړو دغه 14 خو دلته زموږ په کلي کې وو دغه په دغه یوه شپه نو دا خو ډېر په قبرو کې 2-3 ښخ کړي هاونه خو غوښې سره ټول خلک نه وو ښه خلک یې نه پرېښودل زیبانه دغه نږدې کور یې نه ورته زموږ پر سرای مرچه وه ما ورته کاتله مرچې څخه دلته یو 3-4 کسان وو اتې هسې دغه کول بیا یې دوايو پرېښندلې وې سره خراب کړي وو تواخه د دین نه وو د ټولېدن سره ورست کړي وو دوا یې پې اچولې وو دا د یوې شپې کیسه وه دا د یوې شپې ژوند هم څنګه کوو دیکاني هم کولی سوه کاروبار هم په هغو شپو کې نه چاپې خو به وې بیا به نو ټول په کورو کې وو چیرې راوتی سوی خو دغه شهیدان چې وو هم هغه یو 2 نفر وو هلته اوبه لګولې تواخه په ونو کې ځغاست اوبه یې لګولې تیارو څخه پټېدلو له پاسه یې وویستلو نو بس دغه د چاپوس د تیارو څرنګه اواز بمبار وې دی ټول به ځای پر ځای وو نو کربندین دغه یې پاته وې د غنم مثلا دغه یې پاته وو څوک چا اوبه نه سوی پر لګولی نور کلیوال هم څومره شهیدان سوي نور کلیوال خو نو هم دغه ټول شهیدان دي دغه نور نه دي دا دیره دغه ټول شهیدان دي دغه نو په بله پیاره کې په بل واره کې دغه 14 خو په یوه ماښام باندې شهیدان
دوی ځانګړی بازار لري او تر ډیره لومړني ضرورتونه له دې ځای پوره کوي. د فیض آباد اکثر اوسیدونکي له دې امله د خپل ولایت د مرکز پر ځای زابل او کندهار ته تګ راتګ لري چې د مرکز لارې اوږده ده او تر 5.5 ساعته د موټر مزل اخلي. دلته د دوی له لوري د رامنځته شوي کلیوال بازار پرته د بیارغونې هیڅ څرک نه تر سترګو کیږي او اکثر اوسیدونکي کلونه له ګڼو خدماتو بې برخې دي. مخابراتي خدمات تر اوسه نه دي ورسېدلي او له ګڼو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي. د ناوې ولسوالۍ فیض آباد سیمه کې ښوونځی نشته او نسلونه یې له زده کړو محروم پاتې دي. د دغې سیمې مدرسې هم په تیر کې مسونې نه دي پاتې او د زده کړو دا بهیر یې هم جګړو ځنډولی و. دا د غزني ولایت ناوې ولسوالۍ فیض آباد سیمه ده چې دا سیمه کې 15 تر 14 کلي موقعیت لري دلته او یوازې فیض آباد نه ټوله ناوله تاریخ څخه له تعلیم څخه بې برخې پاتې شوی. دغه هر کلي کې به څومره ماشومان تقریبا داسې شمار کې دلته کلي اکثره کلي 100 کوره 50 تر 80 کورې پورې خو اکثره کلي کې مثال د 1.5 سل 200 300 دونه کوچنیان لري. دې ټوله تعلیم څخه نه محروم دي. دا له تاریخ څخه پاتې دي. تقریبا دلته هیڅ د مکتب بنا نه ده سوې. د تعلیم په برخه کې هیڅوک دلته راغلی نه ده او نه دلته د مکتب د پاره څه کړي دي نه د ماشومانو دپاره د زده کړو دپاره هېڅ هم نه دي سوي. بس تعلیم نشته دلته. بس اکثره ماشومان دي خپلې لوبې کوي نو هېڅ نشته. خپل ماشومان دي خپل لوبې کوي نو تعلیم دپاره هېڅ هم نه هېڅ ولسوالۍ کې هم نشته. په ټولو کلي یوازې داسې ناوې ولسوالۍ تقریبا 7 حوزې ده. دا یوه حوزه یې فیض آباد ده. دا د دې حال ده چې 15-14 کلي دلته موقعیت لري او هر کلی 200-300 هلکان لري چې دا مثال ټول تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. یعنې ټوله ناوه کې هم داسې حال ده. دلته اکثر کلیوال د تیرو ناخوالو ترڅنګ وچکالۍ هم ځپلي او داسې کورنۍ هم پکې شته چې نور غړي یې له لاسه ورکړي او یوازې ژوند لري. دا عمر خوړلی بابا یوازې ژوند کوي او د ژوند ټولو مسؤلیتونو ته یې په یوازې اوږه ورکړي. داسې وبوله چې یو 15 کاله 15 کاله ټول ژوند یې دلته تیر سوی و. دا جایونه مخکې پټي وو دغه منطقه کې چې کښت کېده مخکې تا ځواني کې کاریز و بسته کاریز و کاریز اوس نو دغه سوه خشکي سوه کاریز وچ سو له دغه سره تر هغه چمنه پورې به دا شین کښت و غنم رشکې هر څه چې به یې په کرل هغه به و مگر اوس یې خشکي سوه شاید اوس نسته نو. تا چې شی کوو تا ځواني کې چې کاروبار کوو ما دغه دیکاني دې کوله دیکاني دې کوله هر کار مې کوو. دغه دیکاني مې کړه بزګري مې کړه کاریز مې کښ ته واښه نو هغه کارونه چې تا ځواني کې کوله اوس دلته نسته نو. هغه خو اوس نسته. واده دې کړی؟ واده مې کړی و واده مړه سوه. بچیان دې نه دي پاتې؟ شایي هم نه ده. یوازې اوس؟ یوازې. په دغه عمر کې ځان ته ژوند سخت نه وي؟ سخت خو ده. سخت نو ولې نه وي؟
اوس نو دغه خلک د ګپې په راکړي یو وایي واده ورکوم بل وایي واده کړي دی وایي اوس واده ده واده ده نو وینې دغه خلک ګپې په راکړي زه چې وایم زه دی وایم زه وایم زړه خبر به دې راته کوې د زړه خبر زه پټه ولاکه وکړم له پلاره یې هم ولاکه پټه وکړم زه وایم چې دغه نه دغه مې پیدا کړې وه یو دومره وجه نو وینې چې یو داسې یو دغه مې پیدا کړې وه له دا خپلې مجبورۍ له دغه سوابه یې واده غواړي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ د فیض آباد اوسیدونکو د تیرو جګړو له امله مالداري کمه کړې او اکثر مالدار یې اوس بېوزله دي د دوی کښتونه کم شوي او له لرې ځایه خپل مالونو ته ګیا د موټرسایکلونو په وسیله انتقالوي دا دې چیرې بار کړي رشقه ده رشقه په موټرسایکل راوړې ده څومره مزل پسې کوي ولا د نیمه غنټې لار ده دا کوم ځای ده کوم کلی ده دا نواب خیل دی نواب خیل دی یا دا رشقه مو اخیستې ده سیده په 10 زره روپۍ مې اخیستې ده خپل موږ دومره وس نه لرو چې دا اوبه دلته نشته سیده په دې سیمه چې موږ خپلې عینې له شی ورته کېږدو سیده دا یو کاریز و هغه وچ و دا نوره سیمه تا ته معلومېږي چې شی نشته ده سیده نو دا رشقه اوس هم د څو پسه مال لري ته هغه 5 پسونه لرم 5 پسونه مخکې څومره مخکې ډېر و تر 10 پورې و سیده 10 اوس خو رشقه نشته نو په چی شي ساتو دا کم دې کړه و کم څه نو ټولو خلکو سره خرج کړ شی نشته دغه د واښه نشته نو په چی شي ساتي هغه دغه سیدي هغه هم بوی دی سیده نو اوبه په دې سیمه کې نوکه هم نشته زه دلته بله مخ کاریز راوتی داسې مځکې ټوتې لاندې اوس شی هم نشته کاریز هم وچ ده اوس کاریز وچ ده و دا 10 کال ته هر سهار نیم ساعت مزل کوې که ورځ کې 2 ځله ورې پسې یو وار ماشپین ورځه نیوار ساعت همدغه بس مجبور چې همدا مزل وکړي و نو څه به وکړي کور معلومه دی خو ډېره کمه نه راوړي بس دغه خو نو که لږ وچ شی ورسره ګډی و دغه یا په دا ګزاره سره کړو دغه خو نو هغه دې بل دومره کیسې پې وپایېږي نو اوس په مټې ګزاره په وکړي دومره سیسې دغه وي نو بیا رمې څه خوري دلته رمې فقط سهار وځي مازدیګر بیا بېرته راولي بس دغه نارې بیا یو نارې راولي و شی نشته دی چندو شی دا سیمه ته وینې خو دی وچه سوې ده دا مرمت شي و د فیض آباد لرې پرتې سیمې لپاره په تیر کې اساسي روغتیایي خدمات نه دي رامنځته شوي او اکثر اوسیدونکو یې د کلي په یو تن ډاکټر د درملنې ګزاره کړې خو د کلي په دغه ډاکټر هم محدودیتونه تیر شوي او ډیری وخت د درملنې دغه مرکز په موقتي مورچلو بدل شوی چې قوه راله قوه سره راله ډېره غټه قوه راله تقریبا داسې 10-12 تیارې به سره وي دا ګرځېدي پر علاقه باندې
د نوبهار له طرفه څخه د نوبهار ولسوالي موږ ته همسایه ولسوالي د په زابل مربوط ده. د دې ولسوالي له طرفه څخه زمیني قوه راغله. زمیني قوه کې امریکایان وو، په زمیني قوه کې ملي اردو وو، په زمیني قوه کې پولیس وو. حتی یوازې د نوبهار نه بلکې د زابل د ولایت په سواو انسانان رالو. منطقه یې محاصره کړله. 2 شپې تلاشي په دا کلیو کې کولې. درېیمه ورځ سهار 8 بجې دي ماته 2 کسان رالیږلي وو چې امریکایانو غوښته یې کلینیک ته. زه چې کلینیک ته رالم دستي زموږ دغه سرای ده. دا سرای په هغه وخت کې پټ هم نه و، جوړ هم نه و، خو دیوالونه یې ما راګرځولي وو. نو یې راته وویل چې ته هغه سرای ته راسه. یو د ملي اردو قمندان و، یو د پولیسو قمندان و د نوبهار، یو د امریکایانو د امریکایانو 3 قواوې استخبارات وو، CIA اردو یې وو، پولیس یې وو. د دغو 3 سرو نمایندګان وو. ذاتي یې ماته وویل چې دا کلینیک په کرایه راکړه. ذاتي مې ورته وویل چې ما د کلینیک د کرایې اصول دغه یې نه وي. تاسې رالاست په زورم کې واړول، نو په جبرم کې واړول، نو چې دا د امریکا ټول ډالر ما ته راکوئ، لا یې د 1 شپې په کرایه هم نه درکوم. بیا نو داسې پیشرو راته کش کول چې ته به نو څه وکړې. نو دا خو د وزارت داخلې لخوا راغلي دي، بیا د وزارت دفاع لخوا راغلي دي نمایندګان یې سته، بیا دا د امریکا سپیشل فورس ده. نو ستا په توان کې هېڅ نشته. بیا ما دلته د قوم تقریبا یو 200 کسان رالو. د هغو په مخ کې ما ورته وویل چې افغانستان هم اشغال کړی ده، زما کلینیک هم اشغال، خو په کرایه نه درکوم. بیا یې ویل پر خرڅ یې کوي. ما زه وطن پروش نه یم، په خرڅو یې هم نشم درکولی. نو زور یې راباندې وازمویو تر فشار لاندې یې راوستلم. بالاخره دغه کومې دواوې وو، اتراساونډ وو، اکسري وو، دا یې ټول د باندې راغوزار کړو. ذاتي یې راته وویل دا دواوې دې یوسه. ذاتي یې هغه لوډر په ډکاوو. هلته مازدا موږ ورته درولې وه. بس دلته به لوډر په ډک وو، هلته بیا په مازدا کې خالي کړو لکه خاوره. کلینیک بند وو، کلینیک د دوی وو، دوی کې اړولي وو. بس دغه مخ ته مځکه م ده، دغه د تیارو میدان وو، دلته دوی اوسېدو. هلته د کلینیک په هغه د قبلې وخواته په بغل کې جر وهلی ده، ګرد ورد یې جر وهلی ده. فقط یوه لارې د ځان دپاره پرې ایښې وې، نور پر کلینیک جر وهلی و. دلته زما تقریبا زه بیا کلي ته ولاړم. زه کلي ته ولاړم، ډاکټر کلي ته ولاړی، موږ کلي ته ولاړو. بیا دوی وویل چې ډاکټر دې په بازار کې کار کوي. موږ ډاکټر په بازار کې کار نشي کولی، نه دا خلک په چې تاسې دلته موجود یاست، دا خلک پر تاسې نه راځي، بازار ته نه راځي. نو ډاکټر هم په کلي کې کله همداسې تقریبا 6 کیلو آزاد. بس ډاکټر هم په کور کې کار شروع کړو، د دا خلکو خدمت یې کاوه. موږ هم کور اوسېدو. د مریضان بیا چاته پاتې دا کوم وضعیت؟ دا مریضان خو کله دولتي شفاخانه هم نه وه. دولتي شفاخانه نه وه. دا مریضان خو کله آزاد وو، له دغې لارې له د کلینیک څخه آزاد پر نورو لارو باندې کلي راتلو، ډاکټر تداوي کول. دلته که د تیرو جګړو او هوایي بریدونو اثرات لا پر ځای دي، خو فیض آباد اوس ارامه دی او اکثر اوسیدونکو یې بیرته چارې غوړولي. غوښتنې دا دي چې د نسلونو پرمختګ لپاره د پروژې ورشي او د دوی ژوند ته د اړوند بنسټونه ځانګړی پام وکړي. دا یو ډېر پسمانده منطقه ده، هیڅ تعلیم و تربیه نه ده ورته، نه تعلیم و تربیه راغلې ده، نه مثلا مکتب لري، هیڅ شی خورا نه لري. و موږ اوس اریان یو په راډیو کې دې ته اریان سو چې خلک وایي د نجونو مکتب، حتی موږ د سړو مکتب نه لرو، د هلکانو مکتب نه لرو، 8م صنف نه لرو، 2م صنف نه لرو.
ښځه ډاکټره نه لرو یو څو قابلې به راغلي وي د هزاره جات په مټې دلته راغلي هغه هم فقط قابلې دا نه ده معلومه چې دا څه شی ورکېږي دا څنګه ورکېږي په حمل کې مو بپلان ورکوي مورین ورکوي دا یو ډاکټر نه ورکوي خو دوی ورکوي عصبي دوا یې ورکوي مثلا د قابلې په نامه خو دلته علمي ډاکټران دي خو څوک نشته نه ډاکټر لرو هېڅ شی نه لرو بندونه هم دغه یې پراته دي اوبه لته هغه چمن نومېږي په 1500 روپۍ ټیله راوړي د اوبو اوبه نشته د څښاک دا نه لرو یو چایامیک باید موږ سره امارت اسلامي څخه دا تقاضا ده باید موږ ته بندونه جوړ شي مکتب جوړ شي مکتبونه جوړ شي موږ ته کومک راکړ شي یعنې د 22 کاله یو ګیلاس لوبیا موږ نه ده لیدلې بې له دا ما چې به د شپې به سیارې رالي موږ به شکنجه کړو موږ به ننیستو موږ به ووولو بیا به سهار بیا سره راپورته شولو محمد توش دا دوکانونه به خلاص پاته وو نه به بندوي ته سهار دوکانونه به ټول خیال خلاص پاته وو دوی به تر سهاره کېدل دا ټول خلک شاهدان دي پوښتنه ځینې کولی شي موږ ته یې ډېر تکلیفونه راکړي ډېر زحمتونه یې راکړي دونه تکلیفونه لکه موږ چې لیدلي دي هېڅ چا هم نه دي لیدلي په دنیا چا نه دي لیدلي ما درته وویل چې د نجونو مکتب خلک غواړي موږ د هلک مکتب نه لرو په 22 کاله کې یو هلک نشته یو سر معلم نه لرو یو معلم اوس نه لرو چې مکتب اوس راکړي موږ یې په چا معلم هم کوو په هر حال له کابل سلګونه کیلومتره لرې د غزني د هېرې شوې ولسوالۍ ناوې ژوند مو درته تصویر کړی و له ناوې د زابل په لور لسګونه کیلومتره نور هم وړاندې راغلي وو او دا د فیض آباد د اوسیدونکو ژوند و بله ونې درته د هېواد یوه بله سیمه در پېژنو تر هغې مو په لوی بخښونکي خدای سپارم الله مو مل له لیدلو مو مننه